چې ډېر مهربانه او بخښونکی ذات دی، درسره مخه د نن د دې پرلط مشر غوث الله جان او د هغه سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډېر قدرمن پیاوړی ملګری حاجي عبدالعلیم پهلوان اکا او زموږ سره پر سټیج باندې ناست د مختلفو پارټیانو او ټبرونو ملګرو، خصوصا زموږ سره په دې پرلط کې ناست زموږ د دې قام سپین ږیري ځوانان چې د هرې ورځې په شان یې زموږ د دې قام مقدمه او دا پرلط یې راباد کړی دی. الله دې د تل دپاره زموږ ښار او زموږ د دې خوار ولس چې کوم دردونه دي، کوم مشکلات دي، خدای پاک دې زموږ په منځ کې دغه رقم اتفاق احتیاط برقراره وساتي. زموږ ارمان، زموږ دا خواهش و چې دا قام دا ولس به یوه ورځ خامخا که هغه د ملا صاحب په شکل کې دی، که د خان صاحب په شکل کې دی، که د ټبرونو د مشرانو په شکل کې دي، دا به یو وخت سره یو ځای کېږي پر یوه مقدمه چې هغه مقدمه د پښتانه قام خلاف د بربادۍ او د دې سپیاول کردار به ادا کوي. دغه قام ډېر دردونه، دا قام ډېر هغه ستړی قام دی چې عمر شته تاسو ته معلومه ده چې په مختلفو شکلو کې بدۍ، بدرنګۍ او دا به درته ووایم چې هر رقم که د دنیا یو زوروره فیصله سوي په هغه کې زموږ قام د اغوا برای تاوان په شکل کې زموږ د قام مشران کې برباد سوي دي، اغوا سوي دي، بیا د پیسو په تاله باندې بیا راخوشي سوي دي. که یو ګومونه یي، که یو ټارګټ کلینکي، که د چا یو خان شهید سوی، یو ملا په بم د مکه کې شهید سوی دی، دا به بیا درته ووایم چې موږ دې پښتانه قام که ملا زموږ تللی دی، هغه زموږ د دې قام امام په بم د مکه کې تللی دی. که یو بم د مکه سوی ده، زموږ زورور مارکیټونه په هغه کې برباد سوي دي. که یو څوک په بدۍ اخته سوي دي، زموږ د دې قام ټبرونه په بدۍ سره اخته کړي دي. دا ټول هغه شان دي چې دا قام سویت، د دې قام یووالی دا څوک نه غواړي. دا قام د دې قام یووالی د دا جاسوسو ادارو دا کمال دی، د دې سکیورټي فورسزو دا کمال دی چې دا قام وخپله پښه ته نسي خلاص. دا پرلط دا فیصله کړې ده چې موږ در کندهاره، موږ در کندهاره در کوټې پورې ازادانه تګ راتګ غواړو چې د کندهار ورور په ډېره خوشحالي وام نه وي، د هغه سره بیره نه وي، د کوټې په بازارو کې په مارکیټو کې ګرځي. بیا د هغه رقم د کوټ صدف چمنه زموږ هر قبایلي مشر، زموږ هر ورور، هر تجار په ازاده پښه در کندهاره در کابله تګ راتګ لري. زموږ دا ارمان دی نن پښتون قام، نن زموږ ملت ولې راپاڅېدلی دی، دومره اوږد سفر یې ولې کړی دی.